له یو کلن ځنډ وروسته خوست کې یو ځل بیا د زرغون خوست تر نامه لاندې د نیالګیو کښېنولو اشر او میله. د زرغون خوست تر نامه لاندې خوست کې د نیالګیو کښېنولو ولسي اشر کلتوري میله ترسره شوه چې پکې ګڼ شمېر خوست میشتو ګډون کړی و. نیالګیو کښېنولو لړۍ را هر کال نه 3 ورځې 4 ورځې زرغون خوست وي په هغې ترڅو را ونې لیکو ونې نیالګي کښېنوو وطن ته خدمت کوو دا زموږ خاوره ده دا زموږ مور پلور ده. نن ورځ هم په زرګونو ځوانانو مشرانو دولتي چارواکو برخه اخیستې وه. نن کې د ځوانانو تپې په نوم سره دغه تپه ونومول شوه چې دغه تپه کې به تقریبا په زرګونو نیالګي کېنول کېږي. نو له ټولو ځوانانو مې غوښتنه دا ده چې دغه 3 ورځې میله کې د ځان سره یو نیالګی راوړي. دلته چې د تلویزیون خوستوالي محمد کټوزي د یادشر پر مهال خوستوالو ته وویل چې په نږدې وختونو کې به د خوست تفریحي غونډۍ د هېواد په سطحه د سیل لپاره تر ټولو ښکلی د تفریح او دمې ځای وي. دې غونډۍ نه تر هغه ځای کې غونډۍ پورې به دا به ټول شین کوو. دا د خوست شینوالی د خوست یعنې موږ به دغه چې سویزرلنډ جوړولي خوست ته چې او هوټل پکې جوړوي د تفریح ځای پکې جوړوي او له دغې غونډۍ نه تر هغه ځای کې غونډۍ پورې سره ټرانسپورټ اوبه پرې ولاړه ده برقي زنګو به تېروي 2 دانې. که څه هم د خلکو اندېښنې دي چې د نیالګیو کښېنولو وروسته سمه ساتنه او پالنه نه کېږي، خو د خوست ښاروال روشن نوید وایي دا ځل ورته منظم پلان جوړ شوی چې د خوست میشتو د اشر به بې ځایه نه شي. نیالګي هم لرو چې د 6.5 حدودو باندې او دغه به لویږي به تر 10,000 عددونه به هم واوړي. موږ مخکې د دې نه هم په ټولو د خوست ولس باندې په ځوانانو باندې په مشرانو باندې قومي مشرانو باندې هم غږ کړی ده چې په دې اشر کې د موږ سره یو ځای ته شي او بالاخره وکولی شو چې یو سرسبزه او ښایسته خوست ولرو. نو دغه شنې نیالګي چې موږ لاغ کړل مهمه خبره دا ده چې دغې ته موږ اوبه ورسوو، ځکه چې که اوبه مو ونه رسولې دغه هر کال لګېږي، ولې په تاسف سره بیرته بیا ډېر شمېر دغې شنې نیالګیو د منځه وړل کېږي. موږ تاسو شاهد یاستئ چې دلته موږ 2 برمې ورته ووهلې او کوشش مو نهایي دا ده چې کوم اندازه موږ هغه امکانات. د یادشر پر مهال د هېواد نوموتی سندرغاړي نصیب ثاقب هېوادوالو ته ښکلې سندرې وړاندې کړې چې یادشر او میله یې لا پسې رنګینه کړه او د خوستوالو له هرکلي سره مخ شو. د هېرېدو نه ده چې د نیالګیو د اشر به 2 ورځې نور هم ترسره شي. خوست کې د نیالګیو کښېنولو میله او اشر هر کال د زرغون خوست تر نامه لاندې ترسره کیږي چې خوستوال هم په پراخه کچه پکې ګډون کوي.